افغانستان هغه هیواد دی چې د جغرافیایي او اقلیمي شرایطو له مخې د نوي کېدونکو انرژیو په برخه کې بېساری ظرفیتونه لري. د لمر پراخې وړانګې، مناسب د باد جریانونه او بډایه طبیعي سرچینې. دا هیواد د پاکې او دوامدارې برېښنا د تولید لپاره له تر ټولو برخمنو سیمو څخه ګرځوي. د دغو سرچینو هدفمن او سم استعمال نه یوازې د برېښنا د کمښت ستونزه حلولی شي، بلکې د اقتصادي او صنعتي پراختیا او ملي ځان بساینې بنسټ هم ږدي. له دوام وړاندې له تاسو درنو لیدونکو څخه هیله کوم ترڅو د ورو چینل درسره وڅارئ، څو له همداسې معلوماتو او طبیعي سرچینو څخه باخبره پاتې شئ. نوي کېدونکې انرژي په ځانګړي ډول د باد او لمر انرژي نن سبا په افغانستان کې د دوامدارې برېښنا د تامین لپاره له مهمو انتخابونو څخه ګڼل کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت مشرتابه د دې ستر ظرفیت په درک کولو سره په دې وروستیو کې د دغو سرچینو د عملي ګټې اخیستنې لپاره مهم او عملي ګامونه اخیستي دي. د نوي انرژۍ پراختیا په مستقیم ډول د صنعت له ودې او د فابریکو د فعالیت له زیاتوالي سره تړاو لري، ځکه د صنعت پیاوړتیا د ملي اقتصاد پیاوړتیا او د کاري فرصتونو پراختیا ته لاره هواروي. د افغانستان برېښنا شرکت مشرتابه په خپلو نوو هڅو سره هڅه کوي داسې یو بهیر پیاوړی کړي چې د هیواد دوامداره اقتصادي وده تضمین کړي، د فابریکو د فعالیت چټکتیا او د افغانانو لپاره د کاري فرصتونو رامنځته کول د افغانستان د برېښنا شرکت د مشرتابه د پروګرامونو او هڅو اساسي محور جوړوي. دا هڅې ورو ورو عملي کیږي او پایلې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د لید وړ دي. د افغانستان برېښنا شرکت مشرتابه د باد او لمر له سرچینو په ګټې اخیستنې سره د نوي کېدونکو انرژیو څو سترې پروژې په عملي ډول د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې پرانیستې دي. دا پروژې د دوامدارې برېښنا د تأمین په لاره کې بنسټیز ګامونه بلل کیږي او صنعتکارانو او پانګوالو ته نوې هیلې وربښي. د نوي کېدونکو انرژیو په ځانګړي ډول د باد او لمر له لارې د برېښنا د تولید د پروژې پیل د دې لامل شوی چې د ولایتونو په کچه فابریکه‌داران او سوداګر د خپلو سوداګریزو فعالیتونو د راتلونکو په اړه ډېر هیلهمن پاتې شي. ډېریو اعلانونه کړي چې د خپلو پانګونو د پراخولو لپاره چمتو دي. خدای دې وکړي چې همدغسې پروژې همداسې کارونه نور هم ضمن کې پلي شي ترڅو چې افغانانو ته د سبب د خیر وګرځي. هغه پروژې چې فی الحال دپاره په مختلفو ولایاتو کې افتتاح شوې او موږ شاید حال د دې ټولو یو په اکثرو افتتاحو کې اشتراک کړی دی، دا موږ په ډېر فعال نیت بولو. دا یو ښه اقدام دی او نور هم د دې نه زیاته توقع او تقاضا ده چې مقصد همداسې پروژو ته نورو ته هم چې مقصد د افغانستان د صنعت او د افغانستان د ملت دپاره یو سهولتونه ایجادوي او د هغوی مشکلاتو ته رسیدګي کیږي. دا ډېره ښه پروژه ده او دا ډېر ښه کار وشو. د انرژۍ د برخې کارپوهان د نوي کېدونکو انرژۍ په برخه کې د افغانستان برېښنا شرکت د مشرتابه وروستۍ لاسته راوړنې په تود هرکلي سره منلي دي. د دوی په باور افغانستان د لمر، باد او اوبو د پراخو سرچینو له امله د پاک او دوامدارې برېښنا د تولید لوړ ظرفیت لري. د دغو کارپوهانو په اند که دا پروژې پراخې او لا زیاتې شي نه یوازې به د فابریکو د برېښنا ستونزه حل شي، بلکې افغانستان به د برېښنا د انرژۍ په برخه کې ځان بساینې ته هم ورسیږي. نو د برېښنا شرکت چې په دغه عرصه کې اقدام کړی ده دا ډېر مؤثر اقدام ده. تجدید پذیر انرژي چې ده د کلونو په تېرېدو له منځه نه ځي. که غیر تجدید پذیر انرژي چې ده مثلا زغال دا د کلونو په تېرېدو سره موږ زغال له لاسه ورکړو، تیل خلاصېږي. د 1404 کال له پیل راهیسې د افغانستان د برېښنا شرکت د مشرتابه له مهمو لاسته راوړنو څخه یاد موارد یادولی شو. لومړی په ننګرهار ولایت کې د 40 میګاواټه لمریزې برېښنا د پروژې پیل. دوهم په بلخ ولایت کې د 40 میګاواټه لمریزې برېښنا د پروژې پلي کول. دریم په لغمان ولایت کې د لمریزې برېښنا پروژه. څلورم په هرات ولایت کې د باد له لارې د 43 میګاواټه برېښنا د لومړي پړاو پلي کول او داسې نور.
د افغانستان برېښنا شرکت مشرتابه ټینګار کړی چې دا اقدامات یوازې د لارې پیل دی او نورې پروژې هم په لاره کې دي. همدارنګه یې له کورنیو او بهرنیو پانګوالو غوښتي چې په دې مهمه برخه کې پانګونه وکړي. دستاوردهای برشنا شرکت واقعا در این اواخر زیاد است و ما اگر بگوییم در بخش تولید دیدیم که بخش پروژه های آفتابی، پروژه بادی و پروژه گاز ما به امضا رسانیدیم که این خودش نمایانگر است که ما میریم به طرف خودکفایی افغانستان و اینجا نیاز است تا سرمایه گذارای داخلی و خارجی بیاین سرمایه گذاری کنند. یک بخشی که جدیداً ما او را افتتاح کردیم و بخش باد است. بهترین کریدوری که ما در ساحه داریم و در بخش غرب ماست و لحاظا ما باید از این کریدور استفاده کنیم. برشنا شرکت همیشه تلاش می‌ورزد که چه رقم بتونه نیازمندی‌های مردم خود مرفوع بسازد. د افغانستان برېښنا شرکت له لوري د نوي کېدونکو انرژیو د برېښنا د تولید پروژو پلي کېدل نه یوازې د فابریکو د برېښنا کمښت راکموي بلکې د انرژۍ ځان بساینې دوامداره اقتصادي ودې او د افغانانو لپاره د پراخو کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل هم ګرځي. دا بهیر د افغانستان لپاره د یوه روښانه، هیلهمند او آباد راتلونکي زیری ورکوي. د یو آباد، آزاد او ځان بسیا افغانستان په هیله.